ها دلته ده څه خبرې راوځه. په دې روژې مبارکه میاشت کې په تیمرګره کې یوه ډېره افسوسناکه او دردونکې واقعه رامنځته شوې. یوه ویډیو چې له تیمرګرې څخه اپلوډ شوې ده چې پکې ښکاري یو لیور راځي خپلې ورېندارې سره ډېر زیات ناروا عمل کوي، هغه وهي او ټکوي یې. قدرمن دوستانو، موږ غوښتل چې دغه ظالم لیور دغه ټوله ویډیو دلته له تاسو سره شریکه کړو، خو دغه ظالم خپلې ورېندارې ته په دې ویډیو کې داسې ناروا وهل ورکړي دي چې دلته د ښوولو نه دي، او که بیا یې هم موږ دلته له تاسو سره شریکه کړو او یا یې اپلوډ کړو نو دا به د یوټیوب د قانونو د پالیسي خلاف ورزي وي. ملګرو، په دې ویډیو کې ښکاري چې دغه لیور دغه کور ته راننه کیږي او پوښتنه کوي چې هغه ښځه چیرته ده، یعنی هغه خپله ورېندار، او همدا ورېندارې ورڅخه په یوه کمره کې پټه شوې وي. نو کله چې ورېندار له همدې کمرې څخه راوځي له ده سره یو غټ لوړ وي او سمدستي یې دغه خپلې ورېندارې ته ونیسي او ډیره ناروا او بد چلند سره وکړي. په دې موخه کې یو ماشوم هم راشي غواړي چې همدا ښځه ورڅخه خلاصه کړي، خو دا ظالم لیور هیڅ هم نه مني او دې ښځې ته یې همدا لوړ نیولی وي او ښه ډیره یې ووهي او ویې ډبوي او بیا هغه ماشوم ته هم څه دمکیانې ورکړي او ویلیږي. خو د دغه واقعې او د دغه سړي په اړه په سوشل میډیا داسې خبر چلیږي چې د دغه سیمې خلک راوتي دي او غواړي چې دغه سړی دی له دغه کلي څخه وایستل شي. د سیمې خلک بیا وایي چې دغه زنانه خاوند په سعودي عرب کې اوسیږي، مور او پلار یې وفات دي او دا یې لیور دی، او ویل کیږي چې له دغه لیور څخه دوی جدا اوسېدو، یعنی ځانته کورونه یې وو، خو بیا هم دغه لیور یې راغلی و د دوی کور ته او له همدې ښځې سره یې همداسې زیاتی کړی دی. قدرمن دوستانو، له حکومت څخه هم دغه اپیل او غوښتنه ده چې باید د دې ښځې پوښتنه وشي او له همدې سره مرسته او کومک وشي او دغه کس ونیول شي چې بیا له داسې تورسرو سره څوک داسې ناروا عمل نه کوي.